څلورمه طبقه کې د نظام الدین سهالوي د نن نه څو کاله مخکې 1500 کاله مخکې د نن نه نظام الدین سهالوي دی بیچارهګۍ راجیګ سو د ویلي چې باید مدرسو ته یو نظام جوړ شي او دا نظام یې داسې نظام جوړ کړي چې دا کتابونه باید درس هغه کتابونه ګوره طالبانو دا نصاب د هرې زمانې څوک ده ضرورت ده هره زمانه څوک لري ځان ته تقاضاوي لري هره زمانه کې باید علما مشوره وکړي یو نصاب کې یو کتاب بدل یا یو لري یا په ځای بل راوړي خو 1500 کاله وتلي دي چې د موږ په خطې باندې هغه نصاب چې نظام الدین سهالوي جوړ کړی تر اوسه پورې پاتې ده زه به یې درته ویم چې په هغه زمانه کې په دې نصاب کې څه ویل کېدل په صرفو کې میزان و منشعب و پنجګنج و سرپیمیر و فصل اکبري و شاپیه و په نحو کې نحومیر و شرم تعمیل و هدایت و نحو کاپیه او د جامع شرح تر مبحث حاله پورې وه په بلاغت کې مختصر و مطول تر ما انا قلتو پورې و په منطقو کې خو ما ښکورونه و په حکمتو کې هم طالبانو ما یادونه ایسته کوی په فقه کې طالبانو ته ناشر وقایه اول و دویم طرف او هدایه وه بس او په اصول فقه کې نورلانوار و تلویح دا شیانو همدا اوس چې دي په علم کلام کې شرع قاعدو تر سمعیاتو پورې سر مواقفو او مبحث امور عامي و تفسیر کې جلالین و بیضاوي وه تر اوسه دا مغه نصاب ده او په حدیثو کې تنام اشکات شریف تر کتاب الجمعې او په مناظره کې رشیدیه و په علم کلام عقایدو کې کوم کتاب تر اوسه هم نه بله ورځ مو ویلې طالبانو پرون مې درته ویلې چې موږ تاسې یو اصول دي او یو طالبانو دغه اصولو دپاره لارې دي اصول مو عقاید دي موږ کوم کتاب په عقیده کې لرو نشته شرقایت زور واچوه پکې یو کتاب مونږ لرو تاسې اوس ماته ووایي چې دا نصاب د مونږ دپاره کافي ده عقایدو کې نه لرو طالبانو تفسیر کې نه لرو علم د تزکیې د نقص کې نه لرو په حدیثو کې خو الحمدلله ډېر سو د دغه نظام خصوصیتونه څه ول دغه نظام الدین سهالوي چې دا نظام جوړ کړ څه مقصد یې پکې مقصد یې دا و طالبانو ورینو چې طالبان څوک وګرځي سخت کتابونه یې ځکه راوړل چې طالبان چا سره عادت مطالعې سره عادت دي او سخت فکره طالبان دي ښه مطالعې سره بلد دي کتاب بیا سختو کتابونو سره به ښه بلد دي او په دې زمانه کې طالبان ورونو یوه نادره دا وشوله دی وایي د علامه ابوالحسن علي په دې قرن کې طالبانو د نظام الدین سهالوي په دې زمانه کې طالبانو علامه شاول الله صاحب الله په دې زمانه کې را پیدا کړو هغه ته ډېر خدمت وکړو دا طالبانو یو کتاب ده الثقافة الإسلامية في الهند د دې کتاب نوم یا نوم د معارف العوارف في انواع العلوم والمعارف دوه نومونه دي معارف العوارف في انواع العلوم والمعارف او یا الثقافة الإسلامية في الهند دلته طالبانو چې تاسې د دې فهرست راواړوئ نو په فهرست کې په هند کې چې کوم علوم رواج ول مثلا کوم علومو دپاره کار سوی ده نحوه عروض انشاء شعر تاریخ سیر جغرافیه حتی موسیقي طالبانو طب شعر فارسی هندي د ټولو ژبو دپاره پکې کار سوی ده نو الله عز وجل دا علم داسې زم هغه ته راوسته دغه نصاب و طالبانو په مدرسو کې دا نصاب و تر نن زمانې پورې خو دی وایي علامه ابوالحسن علي ندوي وایي د دما په زمانه کې لوی مشکل دا و چې طالبان دومره ډېر راکول سول په دې منطقو باندې سلم وایي ډېر معتمد کتاب وګرځېدل چا به د حمدالله تندلوي شرح پې باندې ویلې چا به د قاضي مبارک ګوپاموي شرح پې ویلې چا به د بحر العلوم شرح پې ویلې چې تحقیقونه ول لګیا ول ټول طالبان په مدرسو کې په دغه فلسفه باندې اخته ول شر و شور یې دلته شروع کړي وو په هغه نورو علومو ته یې د ښي توجه نه وله دې ته یې توجه نه وله چې کاپیران موږ ته لګیا دي مرهټیان موږ له منځه وړي هند کې د اسلام له بیخ نه د ورکولو دپاره کار روان ده ټول ملیان به سمدې باندې لګیا وو د شپې به چې راووتې به د میزان به یادو د شپې به چې راووتلې سرپیمیر به یادوه او ټول عمر به طالب و ملا په دې کې تېرو ورته به دې ویلي چې د دنیا سیاست زده که دنیوي علوم زده که فقه معاصره زده که قرآن و حدیث زده که هغه اسانه ده بیا زده کېږي تر دې پورې طالبان ورونو چې همدغه علماو د لاسه چې دوی په اصلي هدف لګیا نه ول په دغسې شیانو باندې مصروف ول یو لوی اسلامي خلافت د تل دپاره د هند د مځکې نه چې سوونه کاله یې دلته خلافت کړی و
هغه د تل دپاره د دې علماو د لاسه ونړېده. په دې فکر نه کوو چې موږ په معناو باندې بحث وکړو، بس قاضي مبارکه او میبزي مبارکه صدرا مبارکه هېڅ شی هم ترنه راونه وتل. نن نه باچایي پې کېدی سي، حکومت ته چې همغه علم راولم اوس همغه میبزي اوس په حکومت کې کار ورکوي، ټانک چلوي هغه میبزي، امبي چلوي، کمپیوټر چلوي، ډرون راغورځوي، څه شی کوي. مسله ترنه فتوا ورکول کېږي، ذهن تیزوي، سړک جوړوي، دیاله جوړوي، ونه کرلی شي، څه یې کولی شي. تاسې طب ډاکټري موږ ته جوړولی چې څه فایده یې موږ ته وکړه. وي ذهن تیزوي، په همدې باندې موږ غولولي. چا ویلي چې ذهن تیزوي؟ که ذهن تیزولي نن به افغانان تر ټولو نه مړه ذهن والا خلک نه ول کړل. دې ذهن والا سړی خو هغه ده چې تیاری یې جوړه کړه. دې ذهن والا سړی خو هغه ده چې کتاب یې د هند په اړه جوړ کړ. ته دې د خپل تاریخ په اړه کتاب راوښیه، داسې کتاب دی نن په محاصره پېښه کې راوښیه کړه. دی نن د موبایل د مسایلو په اړه د تا ذهن خو همغه چې ویده ذهن ده، چېرې چې تا ذهن ته الله عز وجل دې په اسلامي امت باندې د طالبانو ورونو کرا انسانان په راویښېدلو باندې سول، تر دې پورې چې د مونږ زمانې ته اوس خبر راغلله. نو خوښه مو طالبانو ورونو که غواړئ چې اسلامي امت په همدغه حال پاتې وي چې پاتې ده، خو بعیده یې مه بلئ طالبانو بیا د زوال طرف ته ځي. او که راویښ سولئ په دې فکر وکئ چې موږ د خپلو ټولنو ته کوم شی ورزده کړو چې د زمانې ضرورت ده، کوم شی په نصاب کې راوړو چې د زمانې ضرورت ده، په زمانه هوښیار فکر وکړو. هغه کتابونه چې نور موږ ته ګټه نه کوي هغه له دې نصابه وباسو. په دې پراخه دنیا کې په میلیونونو کتابونه د اسلامي امت علماو جوړ کړي دي، هغه وګورو. همغونه یو کتاب چې د ټولنې بیا د ټولنه په حرکت راولي په هر میدان کې، او دا ټولنه بیرته هغه ګیله چې ابوالحسن علي الندوي ته د دهلي په بازار کې یوې منارې کړې چې زموږ چاته پرېښودم، زه د اسلام د شعایرو د اسلام د خلافت نه ښیم. نن مو زه بت پرستانو ته پرېښودلی یم چې هغه ګیله بیرته د منارې پوره سي، اسلامي امت هلته په حرکت راځي. کنې په رب العالمین ته دغه نصابونه دا میبزي او دا صدراوي 2000 کالم چې نور هم ووهې راټولېږي به د حرکت اراده والله که وکړي. خوښه مو طالبانو ورونو، نو دا هغه درس نظامي ده. سره له دې دنیا کې تاسې د ټولې دنیا نصابونه وګورئ، هر کال خپل کتابونه یا بدلوي یا را بدلوي، یا بدلوي یا را بدلوي، نوي کتابونه پکې راوړي. دا طالبانو چې دهلي ته لاړ سئ، زه خپله دهلي ته تللی یم، چې دهلي ته ورننوځې لوی محلونه چې دي د اسلام تاریخ تر اوسه هم پاتې ده. هلته مشهور جای تاج محل ده، هلته مشهور جومات ده، سور جومات ورته وایي، لال جومات. هلته مشهور د دهلي د لویو امپراتوریو د بادشاه جای تر اوسه پورې همغسې پاتې ده. د دنیا نه خلک راځي، د امریکا او د اروپا او د روس نه د هغې جې لیدنه کوي، دیدار یې کوي. دومره تاریخي ځایونه دي د اسلام شاعر هلته لا تر اوسه پاتې دي. خو د مسلمانانو د بې غیرتۍ د وجې نه هغه شعایرو نښې سته او هلته اسلام نسته ده، مسلمانان نسته ده، مسلمانان د زوال طرف ته روان دي. علما چې ځان د نبي وارثان بلي، په دغه شیونو یې ځانونه مصروف کړي دي. خلک هم غلطوي چې والله دلته ورځ به راسي چې بیا به زه داسې وکړم او میبزي به داسې کړمه، نوې حاشیه پرې راوتلې ده، بل هم پرې باندې کړې ده او دم پرې باندې کړې ده. نه پوهېږم چې دا اسلامي امت به بیا کله ساحل ته ورسېږي. الله دې وکړي چې موږ نور له دې نه بعد ویده نه سو.